أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. د قاعده نورانی دوهم درس د حرف د صاد نه شروع کوو. حرف صاد چې ده ډک ویل کی، یعنی مفخم ویل کی. صاد بعضی خلک داسې وایي چې سواد یو واو سره ټولوي په شندو باندې، هغه بالکل غلط دی. دقیق تلفظ صاد او د حرف د مد نه هم ده، نو ځکه ډیر لانګ او طول ویل کی. ضاد د دواړو حروف په آخر کې یو دال شته چې هغه باید ښه واضح ویل شي. صاد ضاد. طا هم ډکه ویل کی. طا بعضی خلک توی یا توی وایي، هغه غلط نه، بالکل غلط نه. صحیح تلفظ طا. ظا دا حرف هم ډک ویل کی. عین د لین د حروفو نه ده، مد کی کیږي. عین. غاین حرف هم ډک ویل کیږي او په دې کې هم مد لین کیږي ځکه د لین د حروفو نه دی. غاین. ف لاندې شونډې او پورته ثنای علیا غاښونه چې د لاندې شونډو د وسط د طبقې سره ولګي، نو حرف د ف تلفظ کیږي. ف قاف دا حرف هم ډک ویل کی. بعضی خلک کاف وایي، کاف یا کاف یا قاف غلط ده، لکه په قرآن کریم کې وایي قالو، غلط ده. قالو. قاف په قرآن کریم کې دوه سورتونه دي چې یو د قاف په نامه دی، بل د صاد په نامه دی. دا دواړه ډک ویل کی او دواړو کې مدونه کیږي. نن درس ته همدې ځای بس ځای، ان شاء الله سبا به آخري برخه هم شرح شي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.